سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو د نړۍ تر ټولو ویرونکو او پریښودل شوي ځایونو ته یو سفر ته بوځم. دا ځایونه نه یوازې د تیر وخت تیاره رازونه پټ ساتي، بلکې د وخت په تیریدو سره هیر شوي او د طبیعت رحم ته پریښودل شوي دي. که چمتو یاست نو راځئ چې د دې ویرونکو ځایونو کیسې یو ځای سره واورو. اول نمبر پریپیات اوکراین. پریپیات په 1990 کال کې په اوکراین کې د چرنوبیل اتومي بټۍ لپاره جوړ شوی یو ښار و. د 1980 کال د اپریل په 26مه د چرنوبیل اتومي ناورین وروسته ښار په چټکۍ سره تخلیه شو. هغه ښار چې پخوا 50,000 خلک ژوند پکې کاوه په بشپړ ډول پرېښودل شوی دی. یو وخت د پرمختللي ژوند مرکز پریپیات اوس د ویجاړ شویو ودانیو او طبیعت لخوا بیرته نیول شویو سړکونو سره د یو ارواګانو ښار په څیر ښکاري. د رادیشن کچه لا هم لوړه ده، نو دا ځای داسې ښکاري لکه وخت چې پکې ولاړ وي. دوم نمبر هاشیما ټاپو، جاپان. د هاشیما ټاپو چې په جاپان کې د ناګاساکي سواحلو ته نږدې پروت دی، په 1880 کال کې د ډبرو سکرو د کان کیندنې لپاره د اوسېدنې وړ ځای شو. په 1959 کال کې په ټاپو کې له 15,000 څخه زیات خلک اوسېدل، خو په 1940 کال کې چې د ډبرو سکرو کانونه وتړل شول، ټاپو په چټکۍ سره پرېښودل شو. اوس د کانکریټي بلاکونو څخه جوړې ودانۍ یوازې په ټاپو کې د ارواګانو په څېر ولاړې دي. دریم نمبر اوروادور سورګلین، فرانسه. اوروادور سورګلین چې په فرانسه کې موقعیت لري، یو کوچنی کلی و چې د 1944 کال د جون په 10مه د نازي ځواکونو لخوا ویجاړ شو. په هغه ورځ په کلي کې 642 کسان په بېرحمۍ سره ووژل شول او کلی په بشپړ ډول وسوځول شو. د جګړې وروسته پریکړه وشوه چې کلی په هماغه حالت کې پرېښودل شي. نن ورځ اوروادور سورګلین د هغه وخت د ورځني ژوند یو ځای په توګه پاتې دی چې وخت کې ولاړ ښکاري. سوځول شوي او له ګولیو ډک موټر، وران شوي ودانۍ د هغه ورځ د وحشت خاموش شاهدان پاتې دي. څلورم نمبر کولمانسکاپ، نامیبیا. کولمانسکاپ چې په نامیبیا کې د نبیب صحرا کې موقعیت لري، په 1908 کال کې د الماسو قانونو له امله یو جرمن میشت ځای و. خو په 1950 کلونو کې چې الماس پای ته ورسید، ښار پرېښودل شو. نن ورځ ودانۍ د صحرا شګو لخوا ورو ورو نیول کېږي او دننه فرنیچر لرونکي خونې د شګو څخه ډکې شوي دي. پنځم نمبر بیلیس هیلستیتن، جرمني. بیلیس هیلستیتن چې په جرمني کې د 19مې پیړۍ په پای کې جوړ شوی یو لوی روغتون کمپلیکس دی. په لومړي او دویمه نړیواله جګړه کې دا روغتون د زخمیو سرتیرو لپاره کارول کېده. خو په 1990 کلونو کې دا په بشپړ ډول دا کمپلیکس پرېښودل شوی دی. نن ورځ ویجاړ شوي دیوالونه، تش دهلیزونه او طبیعت لخوا نیول شوي خونې سره دا کمپلیکس یو ویرونکې فضا لري. شپږم نمبر سانجي UFO کورونه، تایوان. سانجي UFO کورونه چې په تایوان کې موقعیت لري، په 1988 کال کې د لوکس تفریح ښار په توګه جوړېدل پیل شو.
خو د جوړونې پر مهال د یو شمېر پیښو او مالي ستونزو له امله پروژه په 1980 کلونو کې پرېښودل شوه. اوس UFO بڼه لرونکې ودانۍ په خراب او ویرونکي حالت کې ولاړې دي. دا ځای چې یو وخت د راتلونکي د ژوند ځای په توګه ډیزاین شوی و، اوس یو ویرونکي ښار په توګه یادېږي. اووم نمبر سنترالیا، امریکا. سنترالیا چې په پنسیلوانیا کې موقعیت لري، یو کلی دی چې په 1918 کال کې د ځمکې لاندې د ډبرو سکرو کانونو کې پیل شوی اور له امله مشهوره شو. دا اور د څو لسیزو لپاره کنټرول نشو او لا هم سوځېږي. دا وضعیت د کلي د لوی برخې تخلیه کولو له امله شو. نن ورځ سنترالیا تقریبا په بشپړ ډول پرېښودل شوی دی. یوازې څو کسان کې پاتې دي. سړکونه چاودېدلي، کورونه وران شوي او له ځمکې څخه راپورته کېدونکي دودو سره دا کلی یوازې پاتې شوی دی. اتم نمبر کایاکوی، ترکیه. کایاکوی چې په ترکیه کې د مغلا ولایت کې موقعیت لري، یا پخوانی رومي کلی دی. په 1923 کال کې د ترکیه او یونان ترمنځ ترسره شوي نفوس بدلون وروسته کلی په بشپړه ډول پرېښودل شوی دی. یو وخت له ژوند نه ډک کلی کایاکوی اوس د تیږو کورونو او کلیساګانو سره په چوپتیا کې ډوب شوی دی. په دې ویډیو کې موږ د نړۍ تر ټولو ویرونکو او پرېښودل شویو ځایونو ته یو نظر واچوو. هر یو د تیر وخت د دردناکو کیسو او د انسان د طبیعت سره د مبارزې نښې لري. که مو ویډیو خوښه شوې وي، لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.